یا تا ته کالي درکړم که ستا مورجانې ته کالي ورکړم دواړه یا دواړه ته نه یوه دې ورکوم تا ته کالي درکړم که ستا مورجانې ته مور ته دې کالي درکړم وخی الله اکبر مقصد دوستانو کوم پلنډي په کار بیا غږ کوئ یوه ورځ روزانه وکړئ او یوه ورځ هم پلنډیتوب وکړئ چې د حلال نه پکې د پیدا کولو د زور څخه او د بېوزلو د درد څخه هم خبر شئ هم به بېوزلي در باندې ګران دي هم به کومک ورسره کوي بیا ته کالي درکړم که ستا مور ته کالي درکړم سبحان الله دا ستا کالي دا دې د مورجانې کالي څومره با تربیه دی مننه نو کوریزي دغه لاسونه سره کوې نه نو کوریزي به درکړم په اختر کې لاسونه سره کړه سمه ده دلته کښېږدم که لاندې کښېږدم لاندې درته کښېږدم زه در باندې ګران شومه څونه دومره وخی څومره ښایسته دعا یې وکړل وای خدای دې جنتي کړه الله اکبر سبحان الله سبحان الله د کالو د جوړېدو پیسې درکړمه پیسې درکړمه جیب ته در واچومه دا په دې به کالي جوړ کړې سمه ده ستا او د مور کالي به جوړ کړې صحیح شو د څومره ښکلي خوندونه نازل کړي ذوالجلال پکې ډېر دي رحمتونه دغه شپې د بندګۍ دي دغه شپې د رحمتونو هر طرف قرآن ویل کېږي زمزمې وي د ختمونو شکرانې د رب ادا کړي په سجدو کړي اندامونه نازل کړي ذوالجلال پکې ډېر دي رحمتونه څومره ښکلی رمضان د څومره ښکلي خوندونه نازل کړي زابل ولایت دی نن هم و 150 معلولینو ته هغه معلولین چې یا یې دواړې سترګې نشته یا یې دواړې پښې نشته یا یې دواړه لاسونه یا یوه پښه او یو لاس یې نشته هغه مستحق ترین کشر د جامعې ته مونږ دا د هر نفر ته 11 کلمه جنس دی دوی وړي دي وریجې دي چای ده بره ده مالګه ده غوړي دي دوی جوړې کالي دي شامپو ده او نکوریزې دي پوړنې دي دا ټوله هر معلول ورور ته المعلولي خور ته 11 کلمه جنس دی دا جنس د مومن ګروپ د طرفه څخه برابر شوی و زه د حاجي صاحب عتیقه څخه حاجي صاحب عبدالواحد څخه او د مومن ګروپ د ټولو سهامدارانو څخه مننه کوم الله سبحانه وتعالی د صدقه او زکات او خیرات قبول کړي او الله سبحانه وتعالی دې پر دواړو دنیاو باندې یې وزونه ورکړي